بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو دوستانو زموږ استاد نننی درس ده لکسیون 10 یعنی لسم درس د 10 سپیل یا بخشابیغن داسې لیکل کیږي. ښه ګران دوستانو نننی درس هم ده د دوه کسانو په باره کې چې خپل په منځ کې غږیږي. اوس داسې چل کوو، اول به دغه پاسنی خط ووایو او معنا به یې کوو، بیا به لاندې دوی پرېږدو چې خپل منځ کې وغږیږي، دغه نه وروسته به بیا د دې معنا وکړو. صحیح ده؟ ښه دلته وایي ام دوچ کورس یعنی په دوچ کورس کې hören واورئ und lesen او وی وایئ زی تاسې دین دیالوگ یعنی دیالوگ عادي یا نارمل ژبه دیالوگ خو پیژنئ نور به څومره درته هغه کړمه. ښه زه به اوس تاسې ته سیډي کېږدم چې مثلا چې دوی خپل منځ کې څنګه غږیږي، بیا به دغه نه وروسته هغه وکړو، بیا به یې زه معنا کړم درته. Seite 6, Aufgabe 9. Hören und lesen Sie den Dialog. Guten Morgen. Guten Morgen, ich heiße Hainam Chan. Mein Name ist Karim Diop. Ist Diop Ihr Nachname? Ja, Diop ist mein Nachname. Karim ist mein Vorname. ښه ګرانو دوستانو دغه درس و چې مثلا دوی خپله تکرار کوي یا خپله ویلې او تاسې هم ترېنه واورېده. اوس یې زه درته وایم، دلته ویلې مثلا ګوتن مارګن که نه سهار دې په خیر یا دې سهار نیکمرغه، که نه دا خواته د بل هم ورته ویلې ګوتن مارګن یا ګوتن مارګن مثلا سهار دې په خیر یا سهار دې نیکمرغه، او بیا ورته ویلې چې ich heiße Hainam جان. ګورئ دوستانو دغلته ترن ما لیکلی، ښه ترن لکه څنګه چې په کتاب کې و هماغه قسم ما درته لیکلی، نو نه پوهېږم چې د دوی په ژبه کې فرق ده او که نه په څه حساب باندې نه، نو ما مغه شی درته لیکلی یا د دوی څه لهجه کې فرق ده. حینام ترن په کتاب کې ده، نو ما هماغه نوم درته ولیکه، یعنی حینام نوم ده، ترن یا جن چې څنګه د دوی د خولې نه وځي هغه فامیلي نوم ده. ښه یعنی وایي چې زما نوم د حینام او ترن جن یا ترن د د فامیلی نوم دی. دا غونه مشکل تاسې ته نه لري، دا یو نوم دی. ښه ستاسې دپاره ایخ هایسې مثلا دا مارګن مثلا ګوتن مارګن دغه شی تاسې ته په درد لګي. ښه دلته وایي مای دا بل ورته وایي دا بل کس ورته وایي مای نام ایست که نه یعنی زما نوم دی کریم دیوب. کریم مثلا خپل نوم دی، دیوب یعنی فامیلی نوم دی. دا بل ورته وایي ist Diop ihr Nachname کنه وای ist de Diop یعنی نوم دی، ihr دستا Nachname یعنی فامیلی نوم دی ده. په دې ځای کې ورته چې یا یعنی او Diop ist mein Nachname یعنی Diop زما فامیلی یا قومي نوم دی. کریم ist mein Vorname کریم دی زما اولنی یا لومړنی نوم. ښه ګران دوستانو امیدوارم په دې درس باندې پوه شوي، د راتلونکي درسه پورې په پاک الله باندې سپارم. فی الحال چوس.